السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1415 هجري لمریز کال د ساور لسمه چې د 2016 زیږدیز کال د اپریل له 13 سره برابره ده. بغیر صفحې مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهمو خبرونو وړاندې کوم، خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر لبنان د اسرائیلي بریدونو دوام، مرګ ژوبله زیاته شوې ده او پوتین د امریکا او ایران د احتمالي جګړې په اړه خبرداری ورکړ. ټرمپ هم تهران ته ګواښ کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني تماس کې د ایران پر وړاندې د جګړې د بیا پیل پر پایلو جدي اندېښنه څرګنده کړې. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د لبنان په سویل کې د اسرائیل په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې د یوې کورنۍ څو غړي هم پکې شامل دي. د لبنان ملي خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریدونه د جبشت او طول په ښارونو کې پر استوګنیزو کورونو شوي دي. د راپورونو له مخې په همدې ورځ په پخواني بریدونو کې د وژل شویو شمېر 14 تنو ته رسېدلی و چې ورسره د ورځې ټول تلفات هم زیات شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې تر دې دمه زرګونه کسان وژل او ټپیان شوي دي. پوتین د امریکا او ایران د احتمالي جګړې په اړه خبرداری ورکړی. ټرمپ هم تهران ته ګواښ وکړ. د راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني تماس کې د ایران پر وړاندې د جګړې د بیا پیل پر پایلو جدي اندېښنه څرګنده کړې. د نیوز ویک مجلې د راپور پر بنسټ دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ خبرې کړي چې پکې د سیمې پر امنیتي وضعیت او د اوربند پر راتلونکي تمرکز شوی. پوتین په دغو خبرو کې ټرمپ ته خبرداری ورکړې چې که د اوربند له منځه تللو وروسته پر ایران بیا پوځي اقدامات وشي، دا به خطرناک او د منلو وړ نه وي. نوموړي په ځانګړي ډول د ایران په خاوره کې د هر ډول ځمکني عملیاتو پر ضد دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې دا ډول اقدام کولی شي وضعیت لا پسې خراب کړي. روسیې ولسمشر همداراز ټینګار کړی چې د جګړې بیا پیل به یوازې ایران ته زیان ونه رسوي، بلکې نړیوال امنیت به هم له جدي ګواښ سره مخ کړي. بل لور ته ډونالډ ټرمپ هم ایران ته توند خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که شرایط بدل نشي سخت توپان به رامنځته شي، چې دا څرګندونې د کړکېچ د لا زیاتېدو نه بلل کیږي. ټرمپ د هرمز تنګي ته ټرمپ تنګي نوم کارولو سره د ایران توند غبرګون راپارولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هرمز تنګي یو انځور خپور کړی، پکې دا مهمه سمندري لاره د ټرمپ تنګي په نوم ښوول شوې چې له امله یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. یاد انځور په ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې خپور شوی او دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ مخکې هم په یوه وینا کې په تېروتنه په همدې نوم کارولی و، خو وروسته یې خپله خبره سمه کړه. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي دا اقدام تاریخي تېروتنه بللې او ټینګار یې کړی چې د هرمز تنګي نوم بدلول د منلو وړ نه دي. نوموړي د فارس خلیج ملي ورځې ته په اشارې ویلي چې دا سیمه تاریخي اهمیت لري او ایران یې پر خپل هویت ټینګ ولاړ دی. او د پای خبر دا چې پر غزې د اسرائیل برید ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزې په شمال کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. راپورونه ښیي برید د کویټ څلور لارې ته نږدې پر یوه هواني ګاډي شوی چې پکې ملکي وګړي سپاره وو. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د غزې امنیتي وضعیت لا هم ترنګلی دی او ملکي خلک له دوامداره خطر سره مخ دي. بهرني خبرونه هم دومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبا خبرونې د الله په امان.